ساحل امینزاده کرنیز او مالداري شرکت په ورځني ډول تر 100,000 پورې د چرګوړو او هګیو تولیدات لري. ساحل امینزاده شرکت د کابل ولایت په دې سبز ولسوالۍ کې د کابل باګرامي عمومي سړک ته څیرمه موقعیت لري چې 100,000 د هګیو چرګې او د چرګوړو د تولید مجهز ماشینونه پکې شته. همدارنګه په دغه شرکت کې د چرګانو دانه هم په لوړ کیفیت سره تولیدیږي او چرګانو ته پاکې تصفیه شوې اوبه هم چمتو کیږي. 20,000 بریدر داریم که روزانه 18,000 تخم تولید داریم که 18,000 بیشتر تولید میکنیم در روز و اینجا شما میبینید که دانه است، دانه رو خود ما تولید میکنیم. بسیار یک دانه فوق العاده عالی داریم. ما بر علاوه بریدر خود تولید میکنیم دانه، برای مرغای لیل و گوشتی نام تولید میکنیم دانه و انواع بسیار 21 نوع مواد ما استفاده میکنیم در دانه جور میکنیم. تولید دانه ما که از روزانه 10 تن 20 تن از چیزایی که تولید میکنیم، چیزایی که تولید میکنیم رایس پالش، گارمل، چپس، کانولا، سویابین، سبوس، جواری و دوای مخصوص داره که ما استفاده میکنیم داخلش. د یاد شرکت مسولین وایي په وروستیو څو کلونو کې د هیواد په کچه د چرګانو د غوښو او هګیو په تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د هیواد په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ د چرګانو حلالې غوښې او هګۍ په ښه کیفیت او مناسبو بیو سره هیوادوالو ته وړاندې کیږي. روز به روز افغانستان در قسمت مرغداری پیشرفت‌های زیاد داشته بوده و سابق مشکلات بسیار زیاده بوده. یک روز مرز بند میشد، یک روز باز میشد، یک روز نرخ تا میشد، بالا میشد. الحمدلله که دیگه شرایط افغانستان خیلی دیگه بخش پیشرفت کرده و ما زیاد کوشش داریم، تلاش داریم که تا همین نیازمندیات خود را از کشورهای همسایه کم بکنیم، نیازمندیات کشور خود. د یاد شرکت مسولین زیاتوي چې په مستقیمه توګه یې 15 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې. مستقیما پرسنل فعال اینجا حدود 75 نفر داریم که روزانه اینجا کار میکنه و دیگه کارگرای بیرونی داریم که تقریبا 100 نفر میشه. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د هیواد په کچه د سرتاسري امن له ټینګښت سره په بېلابېلو سکتورونو کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. بېلابېل اقتصادي پروژې پلي کېږي او د خصوصي سکتور د پام وړ پرمختګ کړی.